سلامونه او ښې شارې دوستانو. عبدالله تکل یم او زه نن تاسو ته د درد تر عنوان لاندې د کورس پښتو شوي ژباړه وړاندې کوم چې دا کورس د مونشان د تخنیکي پوهنتون د معنوي مراقبت د څانګې پروفیسر ډاکټر ایکارډ فریک له لوري برابر شوی او زه یې پښتو شوې برخه تر تاسو پورې وړاندې کوم. دوستانو، په لومړي سر کې زه غواړم د درد او درمان کلمو په توپیر او په عین حال کې په سره ورتهوالي باندې وغږیږم. که موږ د زاهد پښتو سین تعریفونو ته لاړ شو، نو هلته یې د درد لپاره داسې تعریف ورکړی دی چې درد یعنې مصیبت، کړاو، خوږ او یا هم د رنځ په معنا دی. یعنې دا چې په ناڅاپي ډول د یو څه پېښېدو او یا هم د خوږېدو څخه درد منځته راځي. خو د درمل لپاره بیا د ناڅاپي پېښې یا هم خوږېدلو پر ځای د دې پېښې یا خوږ څخه راپیدا شوی تلپاتې کړاو راښیي. یعنې دا چې دا کړاو او درمان کېدل د پېښې له پېښېدلو څخه پیلېږي او تر اوس وخته پورې دوام کوي. د درمان په تعریف کې داسې راځي چې دردمن یعنې عصبي، خشک مزاجه او درد ورسېدلی کس. یعنې په تیر کې یو څه داسې ورپېښ شوي دي چې د پېښېدو څخه را په دې خوا درد خپله بڼه بدله کړې ده او هغه درمند کس یې د یو غوسهناکه او عصبي انسان په شکل باندې ګرځولی دی. درد یا رنځ موږ ته ډېرې پوښتنې را پیدا کوي، خو تر هر څه وړاندې زموږ د هویت تاداونه لړزوي. بیا دا پوښتنې راته پیدا کېږي چې زه نو په اصل کې څوک یم؟ په ما څه شوي دي؟ آیا ما هر څه له لاسه ورکړي دي؟ ما ته څه شی له هر څه ډېر مهم دي؟ او بیا ورپسې داسې پوښتنې را پیدا کېږي چې دا هر څه له کومې خوا راځي؟ دا هر څه نو ولې یوازې په ما باندې راشي؟ آیا ما ته سزا راکول کېږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ان د پوهو او روڼ اندو خلک ورسره هم د ناڅاپي ناروغۍ، کړاو، شکنجه کېدو او یا هم تېښتې ته د اړیستلو په وخت کې مخامخ کېږي. رنځ انسانان د یوازیتوب او ګوښهګیرۍ په لوري بیایي. که څه هم له رنځه کړېدونکي خلک له ستونزو سره لاس او ګرېوان وي، خو کله چې یوازیتوب پای ته ورسیږي، کله چې یو څوک وکولی شي خپل درد راوسپړي او نورو سره یې شریک کړي، کله چې یو څوک ستا د اورېدلو لپاره چمتو شي او ته دا حس وکړې چې زه اوس هغه ټول څه بیانولی شم کوم چې مې په یوازیتوب کې حس کړي وو، په داسې حال کې نو بیا همدا رنځ تر ټولو مثبت څه موږ ته ثابتېږي او موږ ته ثابتېدلی شي. سیسلی ساندرز یوه تکړه، قابله ډاکټره، یوه ټولنیزې کارکوونکې او ترڅنګ یې یوه دیني ښځه ده. هغه د درد او رنځ له یوې خاصې مرحلې څخه تېره شوې ده. نو دا هر څه ټول موږ ته څه معنا؟ تر هر څه وړاندې هغه د سرطان د ناروغۍ د درد درملنه کوونکې وه. وروسته له کاري تجربې څخه هغې وموندل چې د قوي درملو په واسطه د تومور درد کنټرولېدلی شي. خو دا هغه وخت شونې وي چې کله ناروغ د درملو غوښتنه وکوي. د یادونې وړ ده چې د ناروغ د غوښتنه هم هغه وخت منل کېدلی شي چې کله درد په خپل اعظمي یا تر ټولو اوچت حد کې نه وي، بلکې هغه وخت منلی شي چې درد یو څه ارامه شوی وي. نو هغه وخت د درملو په واسطه درد تداوي کېدی شي چې دا درد فزیکي او یا هم بدني اړخ دی. که څه هم دې زر وموندله چې رنځ او درد تل ټولنیز وي، لکه یوازیتوب، ګوښهګیري یا د ملاتړ له لاسه ورکول او یا هم د ګټورو منابعو له لاسه ورکول، ډپریشن او ناهیلي، دا ټول شیان ارواپوهنیز او روحي دي. خو په آخر کې یې د درد معنوي اړخ تشخیص کړ، لکه د شیانو معنا له لاسه ورکول او یا هر څه بې معنا ښکارېدل، د پاور او یا زور له لاسه وتل او له خدای جل جلاله سره شخړه کول چې په پایله کې دغه دردېدلی کس حتی دعا هم نشي کولی، چې دغه حالت ته د بشپړ رنځ او یا هم د ټوټل پین په حالت کې دغه کس ښودل کېږي. همدارنګه د بل ملاتړ کوونکي او حمایتګر ممکنېدل، یعنې داسې یو چا حمایتګر ممکنېدل چې هغه په عادي حالت کې هغه
هغه ته د مرستې غږ څوک نه کوي، خو په بد حالت کې هغه ته هم یو څوک ورنږدې کېږي او د حمایت غوښتنه کوي. دلته موږ د فزیکي، ذهني، ټولنیز او یا هم معنوي دردونو په اړه جلا جلا خبرې نه لرو، بلکې په ټولیز او یا پارچه ډول یې بیانوو. موږ باید د رنځ یا درد داسې ونه انګیرو چې درد یوه پېښه ده چې یوازې د مغز په سناپس کې پېښه شوې ده، بلکې دا درد او رنځ ټول بدن اغېزمنوي او ویلی شو چې بشپړ رنځ کې ټول شخص دردیږي. لکه څنګه چې موږ په دې پوهیږو چې هیڅوک هم درد او درمن کېدل نه خوښوي، خو بیا هم درد داسې یو ځانګړنه لري چې له انسان څخه بهرنۍ نړۍ هیروي او د انسان ټول تمرکز د درد ځای او خپله درد ته وراوړي، چې څرګنده بېلګه یې د غاښ درد دی چې خورا زیاته نارامي لري او کابو په ژوند کې ټولو څه تجربه کړی دی. خو اپوټه ځینې دردونه بیا دومره سخت وي چې د درد ځای له انسان څخه هیروي او درد د هغه ټول بدن رانغاړي او ټول بدن ورسره خوږیږي. خو دا شوه د انسان داخلي درد او د دې درد د احساس په اړه. خو د فارسي ژبې مشهور شاعر په خپل مشهور شعر کې همداسې درد چې ټول بدن ورسره دردیږي په یو ستر مفهوم، یعنی په یو نړیوال مفهوم کې کارولی دی او د انسان بدن یې د ټولو انسانانو د واحد بدن په شکل تصور کړی دی او بیا یې زیاته کړې ده چې کله یو انسان دردیږي دا داسې بیلګې لري لکه ټول انسانیت چې دردیږي، ځکه چې سعدي شیرازي بدن د ټولو انسانانو او د بدن هر غړی د یوه انسان سره تشبیه کړی دی. سعدي شیرازي فرمایي چې بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. درد او رنځ په خپل ټول ځواک سره موږ دې ته اړباسي چې دا ومنو چې تر ټولو ارزښتمن څه همدا درد وګڼو او دې ته مرکزي نقش ورکړو. شته یا موجود درد. همدارنګه له وطنه د راوتونکو او مهاجرېدونکو خلکو درد چې دا کړاو یې تجربه کړی وي داسې مثال لري لکه روح چې پردی بدن په تن کړي، چې ډیری وخت اوږدمهاله درد او رنځ باندې اخته او ټول ژوند یې ور اغېزمنوي. د درد تعریف. درد لکه څنګه چې رینه دکارت او ورسره د اعصابو ډاکټر یا نیورولوژیست درد داسې مشاهده کړی و چې درد یو فرعي شی دی. دوی لخوا نور ته درد په دې شکل ورښودل شوی و چې درد لکه په یو نري سیم کې چې اور د ای له نقطې څخه پیل او سر او اعصابو پورې وغځېږي او هلته په رسېدو سره لکه د زنګ غوندې عکس العمل وښیي. د درد داسې تشریح او تعریف په سنتي او قدیمي نظر دی او په دې کې درد تل د نسج له ټپ یا زخم سره تړاو لري، هغه ټپ چې همدا درد منځته راوړي. نن سبا پوهیږو چې پټ او یا له ټپ پرته دردونه هم شته. د مثال په توګه د فوټبالرانو ټپونه چې ځینې د پام وړ ټپونه لري مګر لا هم لوبې کوي او لوبې ته دوام ورکوي او ډیری وخت د درد احساس نه کوي. او همدارنګه بل ژوندی مثال یې په جګړه کې د جنګېدونکو عسکرو دی چې له ټپ سره هغوی خپلې جګړې ته ادامه ورکوي. همدارنګه له ټپونو څخه پرته درد هم شتون لري چې لکه د میګرین او یا هم د نیمسري سردردي او یا هم سرخوږی یا هم له دې دردونو سره وظیفوي یا عملکردي سماټوفورم مثال. سماټوفورم او موږ ویلی شو پښتو کې چې کله په درد موجود وي خو د درد هغه نښه او علامه په بدن کې موجوده نه وي، دغه حالت ته سماټوفورم هم موږ ویلی شو. یا هم یو ډول دردونه شته چې له ټولنیزې انزوا او له ټولنیز پلوه له ټولنې بهر کېدو څخه منځته راځي. مطالعات دا راپورته کوي چې دا ډول دردونه هم کټ مټ لکه د بدني دردونو غوندې درد لري او دردمند کس کړوي.
ډاکټر سیسلی سینډرز د شفقت او مهربانۍ په باره کې داسې وایي چې شفقت او مهرباني یوازې دا نه ده چې موږ دې له چا سره مرسته وکړو او یا دې هم څوک له موږ نه اغېزمن شي او یا دې موږ بل څوک له بل چا نه موږ اغېزمن شو او همدارنګه دا هم نه ده چې موږ د ځانګړي او خاص مهارتونه ولرو بلکې د شفقت په مرسته باندې موږ کولی شو چې دردونه مدیریت او کنټرول کړی شو. رښتیا هم شفقت تر ټولو ستر ارزښت لري. موږ شفقت او مهرباني هغه وخت هم کولی شو کله چې موږ اغېزمن ثابت نشو، کله چې موږ بریالي هم نه یو او کله چې موږ دا فکر وکوو چې موږ خو هیڅ هم نشو کولای. خو کله چې موږ هیڅ هم ونشو کولای بیا هم باید له مریض سره پاتې شو او د هغو سره د پاتې کېدلو لپاره هم چمتو اوسو. ان په هغه وخت کې هم هلته پاتې کېدل ضرور دی چې کله موږ فکر وکړو چې زه خو هلته هیڅ هم نشم ترسره کولی، یوازې هلته پاتې کېدل، یوازې اورېدل که هم وي، یوازې د مریض د دردونو اورېدل که هم وي، د هغوی د خبرې اورېدل که هم وي، که یوازې تنها نه پرېښودل هم وي، همالته پاتې شه پرته له دې چې د مریض یو څه درد کم کړې او یا هم درد بیخي له منځه یوسې، لکه د نرس او یا هم ډاکټر په شان همالته ورسره پاتې شه، د مریض په خوا کې ورسره پاتې شه. دا خپله د مریض د درد په کنټرول کې هغه سره مرسته کوي. ډاکټر سیسلی سینډرز وایي چې شفقت او خواخوږي داسې یو چلند دی چې موږ د مرستندویانو او یا هم مرسته کوونکو په توګه اړتیا ورته لرو. هغه وایي چې موږ خپل اغېزمن شوي یو، مګر دا چې موږ په رحم کولو سره له منځه نه ځو نو مریض د ناروغ په خوا کې پاتې کېږو. که څه هم موږ خپل ټپونه هم لرو، ښایي له هغه کس سره چې موږ یو زموږ ټپونه مختلف وي، خو بیا هم موږ شفقت او خواخوږي له هغه مریض سره کولی شو او اړتیا هم نشته چې موږ هلته د خپلو دردونو او خپلو ټپونو په اړه وغږیږو. خو همدا کار موږ ته داسې یو چلند راکوي چې موږ هم لکه سیسلی سینډرز غوندې خواخوږي کېدلی شو.